السلام علیکم. تیل به تاسو پیژنئ که نه پیژنئ نو پښتو کې دې ته وایي کونځلې. کونځلې دوه قسمه راځي، یو تور رنګ وي یو سپینې. فوایدو کې د دې هیڅ فرق نشته دی، خو ذایقه کې صرف فرق وي. تورې لونې تلخ وي، ترخې وي او سپینې خوږې وي. په کونځلو کې فایبر وي، سیلینیم وي، میګنیشیم وي، زنک وي، کیلشیم وي او داسې نور بهترین ویټامینز دي چې هغه عام جسمانی طاقت لپاره او خصوصي طور باندې مردانه طاقت لپاره، یعنی نارینو چې څومره کمزوري وي پای کې ډیر زیات بهترین رزلټ ورکوي. د نارینو دپاره چې د دې کم استعمال دی هغه بهترین نسخه زه تاسو ته ښیم، خو د هغې نه مخکې یو څو نورې فایدې د کونځلو چې کومې فایدې دي هغه د زړه صحت لپاره بهترین دی. د کونځلو نه تیل وموځي، هغه چې تاسو پخلي کې استعمالوئ، په سلادو کې استعمالوئ، نو ستاسو زړه به صحتمند وي. بل دا خراب کولیسټرول یعنی بیډ کولیسټرول چې ورته وایي، کوم چې زړه ته نقصان رسوي، بدن ته نقصان رسوي، هغه راکموي. ښه کولیسټرول سیوا کوي، یعنی زړه دپاره او د کولیسټرول لپاره د ښه رزلټ ورکوي د کونځلو استعمال. په کونځلو کې د آیرن وافر مقدار موجود دی چې د کومو خلکو د وینې کمی دی هغوی د کونځلو استعمال کوي. دغسې په دې کې فایبر دی، ریشه چې ورته وایي هغه د صحت لپاره، خاص کر د معدې لپاره، د هاضمې لپاره بهترین دی. نو چا چې خیټه سخت قبض وي نو قبض ختموي او هاضمه هم ښه کوي. په تل کې یعنی په کونځلو کې کیلشیم ډیر زیات دی، نو کیلشیم د اډوکي لپاره ډیر بهترین دی. یعنی چې اډوکو مسلې وي، اډوکي کمزوري وي، هغې د کونځلو استعمال خامخا کوي. د کیلشیم کمی به ورسره پوره کیږي، اډوکي به صحتمند کیږي. دغسې دا د سکین لپاره، د ویښتو لپاره هم بهترین رزلټ ورکوي د دې مسلسل استعمال. د کونځلو طریقې استعمال داسې دی چې دا تاسو په اصل حالت کې هم خوړی شئ او بهتر طریقه دا چې دا تاسو په طبخي باندې ریته کوي او هغې نه پس استعمال کوي، نو هم ډیر بهترین رزلټ ورکوي. خو کوشش پکوئ دې کې ډېر خلک چینی استعمالوي، چینی پکې مکس کوي، نو چینی به پکې نه اچوئ ځکه چینی صحت نه دی، چینی بیماری ده. داسې تاسو کولی شئ چې ګوړه ورسره استعمال کوي، چې کومه خالص ګوړه وي هغه ورسره بالکل خوړلی شئ. د الرجي مریضان به دې کې احتیاط کوي، د الرجي مریضان دې نه استعمالوي که ښه پرې نه راځي. او هغه نارینه یا هلکان چې کوم واده کړي دي که ناواده کړي چې هغې ته د مردانه طاقت مسله ده، مردانه کمزوري ده ورته، هغې دې کونځلې واخلي او هغه دې په ګوړه کې مکس کړي او هغې نه دې لډوان جوړ کړي، یعنې مټایان غوندې جوړې کړي او هغه دې خوري. یا خو دې دا په شاتو کې مکس کړي او یا په ګوړه کې. د دې استعمال چې تاسو کوئ څو ورځو کې دننه دننه به ستاسو مردانه طاقت به حل شي، د پټو کمزوري به مو ختمه شي، ټایمینګ مسله به مو ختمه شي. او کومو خلکو ته پراسټیټ مسله وي، د تشو امتیازو مسله وي ورته، هغه مسله به انشاءالله ختمه کړي. په مثانې مسلو کې او د پراسټیټ مسلو کې، د تشو امتیازو نالۍ په مسلو کې کونځلو استعمال ډېر ښه رزلټ ورکوي. امید دی ستاسو به داسې معلوماتي ویډیوز خوښیږي. که چېرې ستاسو داسې ویډیوز خوښیږي نو زما د چینل ډاکټر شبیر پښتو سبسکرایب کړئ، دا ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ او ما ته کمنټس کې ووایئ چې که ستاسو دا ویډیو خوښیږي چې دا سلسله دغه شان جاري وي او په مختلف سیډز باندې، میوو باندې معلوماتي ویډیوز چې کوم مستند معلومات دي هغه زه تاسو له جوړوم. ډېره مننه. زما نه دعا ده الله پاک دې ټول بیمارانو له شفای کامله نصیب کړي. آمین. الله حافظ.